سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سئ. میراج الدین شینوار یم، یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به مونږ د کاپي ټریډینګ باندې خبرې کوو چې تېره ویډیو کې ما د کاپي ټریډینګ د باینانس کاپي ټریډینګ په اړه مکمل ویډیو جوړه کړې وه. هغه ډېرو ملګرو کتلې وه. اکثریت ملګرو دا پوښتنه وه چې مونږ خو یو ټریډ کاپي که یو ټریډر سره مونږ د هغه ټریډونه مونږ کاپي کړو. اوس مونږ چیرته کتلی شو چې دا خپل ټریډ وګورو، هغه ټریډ کلوز کولی شو، هغه ټریډ مونږ بیرته په خپله بندولی شو، هغه ټریډ مونږ څنګه خپله کنټرول کولی شو. نو په دې ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو هغه ټریډ مونږ وګورو چې مطلب دغه کس سره چا سره مونږ ټریډ کړی دی، څومره مونږ ته په ګټه کې روان دی، مونږ ته په تاوان کې روان دی، مونږ خپل ټریډ په خپله کلوز کولی شو، خپل ټریډ په خپله کنټرول کولی شو. انشاءالله مکمل په دې ویډیو کې ټوله طریقه درته ښیم. نو زموږ چینل معراج خان سکیلز در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو مونږ باینانس اوپن کوو. کله چې باینانس ته راغلو، باینانس کې به تاسې فیوچر ته راشئ. صحیح شو. یو ټریډر ټریډونه کاپي کړي دي، یو ټریډر سره مونږ $10 یا هر څه چې انویسټ کړي دي، نو هغه اوس رادرومو. مونږ تاسې به دلته راشئ، په دې ځای کې به په کاپي ټریډینګ باندې کلیک وکړئ. صحیح شو. په دې باندې چې کلیک وکړه، نو اوس مونږ غواړو چې مونږ ته دا پته نشته چې مونږ د چا ټریډونه کاپي کړي دي. نو اوس به ګورو. نو تاسې به دلته راشئ، کله چې د کاپي ټریډینګ برخې ته راغلی، دلته لیکل شوي دي کاپي. صحیح شو. په دغه لاین ځای کې لیکل شوي کاپي، په دې ځای کې. صحیح شو. ځای کې لیکل شوي دي کاپي. صحیح شو. د وینې ځای کې لیکل شوي دي کاپي. نو په دې کاپي باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په کاپي باندې تاسې کلیک وکړه، دلته تاسې ته ښایي چې د دغه کس ټریډ چې دی تاسې کاپي کوئ. دا وینې د دې کس ټریډ تاسې کاپي کوئ، او تاسې په $10 چې دی د سره اماونټ اچولی دی، او د سره چې ما کومې پیسې چې د تر اوسه کوم ټریډ نه دی کړی، یعنې نه کوم ماته تاوان راغلی نه ګټه. دلته موږ سره ټوټل پیسې دي، په دې ځای کې دا ټوټل پیسې دي. صحیح شو. او په دې ځای کې بیا موږ خپله ګټه او تاوان لیدلی شو، څومره په ګټه کې یو، څومره په تاوان کې یو. صحیح شو. دا د یو خبره شوه. بله خبره دا چې ده اوس ټریډ نه دی کړی، نو موږ به څنګه خپل ټریډ ګورو؟ کله چې دې ځای ته راورسېدی، نو بیا به په دې ځای کې صرف یو کلیک وکړئ، په دې منځ کې. صحیح شو. په دې منځ کې به صرف یو کلیک وکړئ، په دې کس باندې به صرف یو کلیک وکړئ. صحیح شو. چې کله مې یو کلیک داسې پې وکړو، نو تاسې ته به دغسې راښکاره شي. صحیح شو. بیا هم په بره سر کې درته لیکي چې تاسې مطلب د RKKA کوم ټریډونه چې دي، هغه تاسې یو ټریډ کاپي کړی دی د $10. صحیح شو. په دې ځای کې مونږ ته پوزیشن ښیي چې مطلب اوس مهال تاسې کوم ټریډ لګولی دی. صحیح شو. مطلب اوس د کوم نوی ټریډ نه دی لګولی، چې نوی ټریډ ولګي دلته به زما ټریډ ورسره راشي. په پوزیشن هیسټري کې مطلب د مخکې کوم ټریډونه لګولي، په دې ځای کې پوزیشن هیسټري کې چې دی د سره راځي. صحیح ده. او نور تاسې کتلی شئ چې د هیسټري مو ګورئ، ټریډ هیسټري وګورئ، بره راشئ دلته ټرانسفر هیسټري، مطلب څومره پیسې تاسې ورته ټرانسفر کړي، په ځای کې تاسې کتلی شئ. صحیح شو. نو په دې ځای کې مونږ ټرانسفر مطلب $10 چې دي مونږ دې ته رالیږلي دي. نو په دغه طریقې سره چې کله دا کس دا ټریډ ولګي، نو ما تقریبا په 11 بجې باندې د سره دغه پیسې انویسټ کړي. نن اوس 12 بجې، تقریبا دغه نیم ساعت کې د کوم ټریډ نه دی کړی. صحیح شو. چې کله ټریډ وکړه، نو په دې ځای کې به زما پوزیشن د سره جوړ شي، په ځای کې به پوزیشن راشي. لکه څنګه چې مونږ په فیوچر ټریډ کې یو پوزیشن نیسو، همغسې به دلته یو پوزیشن جوړ شي. صحیح چې کله پوزیشن جوړ شي، نو هغه پوزیشن کې به مطلب مونږ کولی شو چې همغه ډول یې کنټرول کړو، لکه څنګه چې مونږ تاسې ټیک پروفیټ ورکوو، او څنګه سټاپ لاس ورکوو، یا یې مونږ کلوز کوو. هر رقم مونږ تاسې کولی شو چې کلوز وکړو، لکه څنګه چې مونږ تاسې په فیوچر کې ټریډ کوو، هملته مونږ سره به په همدلته هم دغسې مونږ تاسې سره ښکاره کېږي. صحیح شو. بله خبره دا ده چې دلته مونږ تاسې کولی شو چې دلته چې سیټینګ مې تاسې کلیک وکړئ، په دې ځای کې سیټینګ دی. صحیح شو. په دې سیټینګ مې چې تاسې کلیک وکړئ، تاسې نورې پیسې ورته ایډ کوئ، یا تاسې سره پیسې ډېرې کړي، نورې تر منفي کوئ. نو سیټینګ له لارې تاسې کولی شئ چې هغه وکړئ. صحیح شو. په دې ځای کې تاسې کولی شئ یا ډېروئ یا لګوئ، تاسې کنفارم باندې کلیک کوئ، بس تاسې سره ډېرېږي یا لږ کېږي. نو دلته لیکل شوي دي بله برخه ده سټاپ کاپي ټریډینګ. دا وینئ سټاپ کاپي ټریډینګ. په دې سټاپ کاپي ټریډینګ باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ، دغه کوم $10 ټریډ چې تاسې دې کس سره وهلی، نو دا به سټاپ شي. صحیح شو. دا کوم $10 ټریډ چې تاسې اوس د سره وهلی، دا به سټاپ شي، بغیر له دې چې مطلب تاسې ته کوم ټریډ یې نه دی نیولی تر اوسه. خو چې کله هم ټریډ درته ونیسي، بیا هلته پوزیشن کې په دې ځای کې در سره راځي. خو که مطلب اوسه پورې ټریډ نشته، اوس ته غواړې بیرته یې کلوز کړې، نه زړه دې نه غواړي، نو په دلته به ته په سټاپ کاپي ټریډینګ باندې کلیک وکړي. صحیح شو. څومره $10 ده، ګوره دا ځای کې تاسې سره ښکاري $10 ده. صحیح شو. $10 ده، کوم ګټه کومه شی نه لري. نو دلته راشه په کلوز ځای کې په کنفارم باندې کلیک وکړه. نو چې کنفارم باندې کلیک وکړي، دغه ستا $10 د دغه ټریډر سره چې دی مطلب تا کوم د ده ټریډ کاپي کړو، دا بیرته سټاپ شي. صحیح شو. نو سټاپ کاپي ټریډینګ، نو د ځای کې تاسې کولی شئ بیرته سټاپ کړئ.
او دلته تاسو سره بیا پوزیشن راځي